واده کړې ښځې سره خپل لیور ناروا او غلط کارونه کول او د خپل رور په ځای به ورتلو او دغه کارونه به ورسره کول چې ویډیوګانې ترې هم جوړې کړي دي. د دغه ښځې ویډیوګانې چې اوس په انټرنیټ خپرې کړي دي او دغه ښځې د دغه ویډیوګانو باره کې بیان ورکړی دی چې دې سره په خپل کور کې کم عمل کېدو او څنګه به خپل لیور دغه ناروا کار ته مجبوروله. دغه ښځه په خپل بیان کې وایي چې زه په دغه واده باندې خوشحاله هم نم، خو د خپل مور او پلار د ضده ما دغه هلک سره واده وکړو او د واده په شپه ماته دا پته ولګېدله چې دغه نامرد دی او د ده نه کار نه کیږي او زما حاجت نشي پوره کولی. دغه ښځه وایي چې بیا هم ورسره ما زندګي تېروله او ما چاته د ده باره کې حل نه ویلی، خو د ده چې یو ورور او هغه په ما باندې غلط نظر او غلط نظر به په ما ساتو، هغه به زه روزانه ټچ کولم او ما سره به د نږدې کېدو کوشش کوو چې ما سره دغه ناروا کار وکړي. ما به چې دغه خبرې خپل خاوند ته وکړلې نو زما خاوند به دې باره کې خپل ورور سره خبره نه کوله او زه په اخره کې پوه شوم چې دوی دواړه میلو دي. زما خاوند چې کار ته نه کیږي او زما خواهش نشي پوره کولی، ما له بچي نشي راکولی. دغه دواړه ورونه چې میله ول او هغوی غوښتل چې د ما دغه بل ورور نه بچي پیدا شي او دا زما په نوم شي، نو ما چې د خپل خاوند نه طلاق واخیستلو او دغه لیور چې ما نه د شپې د وده کېدو ټیم کې ویډیوګانې جوړې کړې وي او زما بدن یې پکې راوستی دی او دغه ویډیوګانې اوس انټرنیټ ته خیجولې دي، نو په دغه کارونو باندې ما د خپل خاوند نه طلاق واخیستو او د خپل مور پلار کور ته لاړم. دغه زما خاوند او د هغه ورور چې دغه ویډیوګانې اوس انټرنیټ ته خیجولې دي او ما شرموي. نو دغه ښځې هغه میندو ته دغه سوال جاري کړی ده چې خپل بچي په داسې کور کې ورکوئ چې د هغوی کرکټر ټیک وي، ځکه چې داسې ډیر هلکان شته دی چې خپل مور پلار ورته ودونه وکړي او د جینۍ زندګي تباه او برباد کړي، څنګه چې زما تباه شوله. نو دغه ویډیو که تاسو هم کتل غواړئ موږ سره دي، تاسو یې کتلی شئ. که ویډیو هم تر اخره پورې کتلی وي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ چې دغه ویډیوګانې در سره شریکې کړو.